خواجه په خپله سید محمد غږي او نوره پته اته په رنګ د ملوک د ساه خوږه ده د بدرۍ په مینه جاړي سید محمد د ټولو یار دی ستاسو خیر د خدای غواړي دیار نو قدر طبیب میرا غزر بجور شما بی طبیب خجوری کی خیان قدر عشق پاداب کی شہید نشما حاضری با می ورکے پا مزار نو چی ترسو می دار بخلی دلال بی تراغی بسم نشورا قلان او کد عشق تیری تیری سو شرویو گل رحمان با دیار طلبگار نه ساده سید ملک او بدر جمالی د سید محمد پخلو راشراش چې خبر دې کم په حال او پرستان کیا پاچان مشا پالو کینو سیال خدمتگار ټوله شپه کې لا شوګیرا او سبا شو شا خبر کلو فی الحال پاچا ویل پټ سات تا خانه کې سر دلالم زورا گلاد بادشاہ وخپل خورا او دا دایشه د بدری وری کمال لنډه دا چې شبدری د سلور کالو باچا تب سے سوال دیجلی تو اس هدف علم پکار دا باچا را وست استاد ورطا سنوال استاد جری تجربی پا بدری وکڑی پتر شال گل رحمان دا بدری چیشل پیگل پسی نئی وقت تو روز الپٹل ٹل دی بدری طرف برکڑ شرافت توائی واقعیتو زورا گل ویل بدری تا دمالو ریا او خبر نشید دنیا پیش شرطا دمن بعد رنگار
پکې شور دی بیراګان پکې بدلېږي د شولت بدري وویل مورې ما لیدلې نه دي او خدای دپاره ته مې بوزه دا صحت طبیعتو بدریوه پلارد کومه اوصاف پسر زما سیر تشلیوار پلاریوه لی بدری پوسل ہوریه جوړ کې څه جنجال پام کوه چېرته په دام کې ګیره نشه او هدم دات نیسي پرې مدام په جال جال لنډه دا چې پاچا ورکړي رسکته ګل اخلاله دا بدري چې راله کور ته او سبا سیر ته به وځي د زړه په خیال خیال بدري راله واپسې مورې خبر کړه خوشحالي پسې وعدل اختره کړه ارتوایي جامې واغوستې د پرو او په هوا به سیر کوه هغه کوترو په هوا به ګرځېدلې لکه زرکې په نظر کې یو سره و هدم ذات لاستو په لار کې او بدري هوی زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سره د شام د قدرما د نجمه شادابګي ول مورې زه پې ګورم پاله او خدای دپاره څه ته ونه وایه حال حال زورا ګلې ویل ورځه حاجت د سرکار شورات زرکا سریراغ لاغ دم پها باندې او د پانی په مخ کې ودید لوراندې چې پانی د بدري واورې د لوشنګ بنگی بنگ
قسمت به وي چا سره قربان پر ملک نام لرنا سلسل درات وايه دلا دو شكران درك مدينه प्यारे बच्चा दिशा मुरुंबे माँ को मालूम दे देना जो क्यों पालना
سر په زنګول ښه ده پتنګ نه ګورې په څو لمبو کې سوځي مطلب دا چې عاشقۍ کې تاول ښه ده د لاس ګوته شکرانه د ګل رحمان او تی واکړه ماله دا د وصل ښه ده بدريوان تغيب يا راد حسد ملك دارك باخت تلقردي دلغالة بغارك دايوي وني لانكي نازم بګورا دا دې کرو دوه گفتارا او ساده د پلو د جیړو ګلو هار هار هغه وخت شبدري ورته وزرا ودلورا دا چول دا جلی چولی دا سفر ملکه او دیو بیل دخلی و خود کوکه شبیوش پس بکپی و دب خطله ونی ولا ميس بخل ويلا شكر هونيك ولا شفر من التشفر صانات او قريب بيشت ملوك ندام کی گیر شو السؤال جواتير شو دايو التفادان بيدمورة انا قلت لرتك ودستر قطورة هو زلماش يقول التالي لا يختاري ضمانك انكار شادا دولتي بخدا مدي قسمي ديلتانا بطل عمر بما غموي شادا دو شادا دقيلتك دوارا او دوا دين هل تشوغ ګل رحمان شاهزاده کو دسخط
بدر خپل وطن ته ځي غواړي رسخت بدري ویل څه پر ملکه ما ته رسخت ده خپل وطن ته ځم او بدري ویل څه پر ملکه دړ په سکو مې پلي ولاړې دي نه بدري ویل څه پر ملکه نیمه عاشقه چې ستا حال مې ولیده بدري ویل څه پر ملکه د خولې مې کوکه دي چې تا ته وګورم بدري ویل څه پر ملکه ځان راله وکړه انتظار کې به یم بدري ویل څه پر ملکه ما پوره 12 کاله کړي منزلونه سترګې راپورته که وګوره ملکه دا به څنګه وشي دیدنونه تخری بکر خطه که جانانا دک ده هرمانه با استاد غیگی زما ملکه دا خبر وارا تر مرگ بزان تا تزلوم دا ملکه بدر جمانی بازار مسافر کما با بختیاری سے مختار باون کما یا بدبر پدام کی اختیار بخپل شاما خدا چی دلی ساری گیا دوا دیلا سکا چی ومیشی سودونا نظمنا جرګه په خپلو کې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړه ځوابونه شهزاده
گزارونه گلرخمه وی طبیبان لاړو د شهزاده مور به پټ راز معلومه وینه کم صحت چې رسخت شل طبیبان او شهزاده ته راغله مور هغه د مال چیتا شهزاده او پر وروی ترنی وکل پرسان شهزاده المور بخت و مطاله یا پرشو لرا کود دا اسوان پلیدوی سمدستی شوم بیوشا خبر نشم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګریوان ما تپوس وکړو چې جلۍ څوک یې او خاپی شادابگی د پرستان تماشمی ما دانگو کی زنگوله و ظلمه شورک وشو در حرمان بوادا دوادی را سر وکرا کیږي گزاران اجازت کړه تخپل د پلار راکې او مردا به په ما ویلي احسان مورې ویلې زه دا خیالونه پرېږده او واد نشي د پریو د انسان خاطرې سره واده کړي تا ته ګورم ادم زاد په جهان وزیران به پاچاهانو کې خواره کما
مینا په بدرې ده او ترې چې قبله ما بل زنا یا رسخت به راته راکړي خپلې مورې او یا مې وکتل نو بس د قبرستان دا خبرې د باچا در غوږو لاړې او باچا راوسته جرګه ورته خپلوان جرګې والې شاده د کنارې کېنه او باچايي د پلا پېدې شلې نادانه او ته چې ځې دا بوډا پلار دې پېدې چاته او مور جوړې کې دی د اوښکو جوړ باړه شهزاده ور په ژړا کې ما رخصت کې او داسې نه چې لیونی شم د بیا به دواړه لاس یې د مور پورته کړل ښکته او پاسه ورکړې د سفر ورته سامان شهزاده شو په سور د ښاره ووت د بدرې په تکل دې وای ګل رحمان زمانه بدله به وي څنګه دستور دی او سید د خپل هدف ګوره مجبور دی څوک مینې په وفا څوک په جفا وي او څوک د جا د جانه جوړ کړي څوک منصور دی دوايي په حاجت کې ګوره نشته ته به هغه ده چې فخر کې مغرور ده شهزاده سفر ملوک چې پاسور شو او په ځنګل کې داسې لکه باتور دی ړکې وایي د بدرې دیدن به وکړمه یک تنها په خپل خیالونو کې مشغول دی ورپسې وزیر دا دا سات ملکو او دا رخصت د مور و پلار په ضرور دی په ځنګل کې شهزاده ټولو لاندې دا د شیارانو دا مذکور دی شهزاده زه میل په خاطر یم او ای وزیره زه واپس دا څه قصر دی واپس راشه چې دیدن واپس راشه چې دیدن د مور پلار وکړي زما زه د یار په مینه کې ناسور دی یوه شهزاده ته که خوازي او زه به بل یم تا سره که منظور دور دی ګل رحمانه د ځنګل نه رادېر شو مخکې راغی او دریا په اوبو پرور دی شهزاده او وزیر کور شو د رکابه دا هسونه یې لغړ کړل د اسبابه
چې شو کلا ته ودننه د زنګل پکې دی روبي صاحب شهزاده سره جنګ کلا کې جوړ کړ ډېر بدو لګېد او ډېر زنګیان که په یو توره خراب څوک یې مړه که څوک په یو شنه توره کې لاړه او په کلا کې وینو او په کلا کې وینې دي لکه سیلاب پکې ولید خزل کله چې ولاړو برابرو بزوګانو په دې باغ کې سرولو او شاده دلس چاپی لکه لښکرو شاده د خپل باچا لره روان کړ شادوګانو ته داسې وکړو او مینې راوړې د دې باغ له اوبرو بزوګانو مینې راوړې د هر قسمه او شاده دی پخې که موړ که پونره پسینه برو شهزاده ډېر په مینه را رخصت کړ بزوګر تشلو پاتې په خپل درو ګلرحمان د یو ډېر په مقام راغی چې سادمان یې ونامه ډېر زورورو چې ور داخل پاګې مقام شو یو شیبه هلته کېناست په حرام شو د یو وخت شادان داسې پوښتنه کاپره راغلې ته درته ووتنه ښکاري چې ماته ښکاري شهزاده صاحب پر ملوکه دی وطن ته ته راغلی پم سلوکو دا وطن له کافرو دی او د دیوانو راکه دلته چیرې نشي یو انسان تذکر علي شهزاده شوم حیران اوسو او په دې وجه مې پرسان وکړو
ته ګټه وطن ته ځما او بدري ویل سفر ملکه دړ په سکو مې پلي ولاړې دي نه بدري ویل سفر ملکه نیمه عاشقه چې ستا حال مې ولیده بدري ویل سفر ملکه د خولې مې کوکه دي چې تا ته وګورم بدري ویل سفر ملکه ځان راله وکړه انتظار کې به یم بدري ویل سفر ملکه ما پوره 12 کاله کړي منزلونه سترګې راپورته که وګوره ملکه دا به څنګه وشي دیدنونه دا خیرات زما دی دی به د روم په وطن نه چوپ پروازونه نومې پرې بدري جماله وایم تاله کې زما کوي پوښتنه پلار مې باچا د خاطرو ده د پرستا په ښار کې تاج تخت لري بکر ښکته که جانانه ډک د هرمانه به ستا د غېږې ځمه ملکه دا خبره واوره تر مرګه به ځان تا ته ځړوم دا ملکه بدري جمالې دا ته چې راغلې زه دې روغ لیونی کړم دا ملکې بدري جمالې ستا د یارۍ پسې به ځان مسافر کړمه دا به ښکاري شم ښکار به وکړمه یا به د بل په دام کې ښکار په خپله شمه ښه دا چې ځینې سارېږي د وادي لاسه که چې ومیشي سودونه بدري چې لاس په لاس کې ورکړه ملک د سترګو شي جاري وښکي رودونه په څومره ساعت ساته چې څوک د خپله لاسه یارو ختوي ګناه ملک بدري کې نشته پتنګ ته وګورئ چې ځان په اور سېزي نه بدري په چغو چغو لاړی ملک بېهوشه تر ماښامه باغ کې و چې وشي راغی کور ته لاړو د ډېره غمه نسکور کټ کې ولوېدو نه مور یې په چغو ورته راغله جړا فریاد یې ټول محل ولړزوه دا باچایي محل ماتم شو په خلکو غم شو چې ملک یې ولیدو نه باچا راغونډ ټول څپې بند کړه څوک یې لاس ګوري څوک یې پټ نیسي نظمونه جرګه په خپلو کې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړه ځوابونه شهزاده اصلاح جوړه نه ده او پړې شوي دي د غشو
اسمان په لیدو یې سمدستي شومه بېهوشه زما مور یې خبر نه شوم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګرېوان ما تپوس کو چې جلۍ څوک یې بې جواب راکړه هغې جلۍ وخه زه عاشقه یم په تا ته مې معشوق یم او خافې شادابګي د پرستان تماشې مې ما زانګو کې زنګولی اوس زلمی شي ورک مې شو د هرمان بې واده د وادي را سره وکړه او د جلۍ نوم یې بدري واوړه بیان دا طبیبه مې د رنځ په حواله او د رنځ تشل پاتې بې درمان دغه راز مور ما درته ښکاره کړو او بې بدوی له زما نه کېږي ګزران اجازت کړه ته خپل د پلاره راکړي او مور دا به دې په ما وي ډېر احسان مور یې ویلې زویه دا خیالونه پرېږده او واده نه شي د پري او د انسان خاطرې د خاطرې سره واده کړي تا ته ګورم ادمزاد د په جهان وزیران به پاچاهانو کې خواره کما او وبه ګورې شهزادګي د ګل په شان شهزاده زما مینه په بدرېده اوس چې قبلومه بل زنان یا رسخت به راته راکړي خپل مورې او یا مې وکړه قندوبس د قبرستان دا خبرې د باچا در غوږو لاړې او باچا راوسته
سر دی واپس راشه چې دیدن واپس راشه چې دیدن د مور پلار وکړي زما زه د یار په مینه کې ناسور دی په نظر کې یو څه هدف ذات لاس په لار کې او بدر هوا زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سره د شام د قدرما
ملک نام لري نه سلسل بیا راته وایه د لاس به ووه شکرانه درکړم وینه پلارې باچا د شام روم دی ما ته معلوم ده د نجم ټول پالونه بلاد به وي ورته ورکړه ګل رحمان نه بدرې ویستل شکرونه او د پالي د ځایه پورته را کافرې شوې او د روم ښار کې ورداخلې ملا نرۍ شوې بدرې لاړه په حرم کې شوه دننه او اګر چاپېره پکې وکړي لکه تانه او شهزاده هلته زانګو کې زنګېدلو او ښاپېرې چې ولیدلو زیبېللو ایش د تای به یې ویل ربایا او چې عاشق شي لیونو کې سودایي ګل رحمان عاشقي سخت جنون دی او خدای دې نه راولي منځ کې چې بېلتون دی که په سل ځله کلتور شي کلتور ښه ده او دښتې دل د اشنا بسه ژوند ښه ده هله ورځ به زه دې دل لره راځم او چې دې دل نه وي بیا سر په زنګل ښه ده پتنګ نه ګورې په سرو لمبو کې سوځي مطلب دا چې عاشقۍ کې تاول ښه ده د لاس ګوته شکرانه د ګل رحمان او تی واکړه ماله دا د وصل ښه ده ایش د تا بدرې زکې ویل غزله او ته به خپل وطن ته ځې به نازولې
لوره دا چې ول دا جلۍ چې ولې د سفر ملکه هغې وبیله د خولې وخوت کوکه شو بېهوش په ځمکه پرېوت دم ختلی او خاطرې د مینې غېږ کې ونیوله نه یې څه په خوله ویله شکر او نه یې کولی شي پر وینې تش پرسانات او پرې پېښه چې ملوک مې دام کې ګیر شو او ورخطا ده ځکه سوال جواب تېر شو بیا یې وویل ته پیدا نه وې د موره او ما کلتون درته کوه د سترګو توره نو زلمی شي ګوره تا لره اختیار او یا مې هر شی د ما نه که انکار شهزاده ویل چې په خدای مې دې قسم بې له تا نه به ټول عمر په ما غم وي شهزاده او شهزادګي هلته کې دواړه او د وادي نه هلته شو غاړه په غاړه ګل رحمانه شهزاده وکړو دستخط بدر خپل وطن ته ځي غواړي رسخت بدري ویل سفر ملکه باجا په خپله سید محمد رګي او نوره پته اته په رنګ د ملوک د ساه خوږه ده د بدرۍ په مینه جاړي سید محمد د ټولو یار دی ستاسو خیر د خدایه غواړي که مې وجنه ورته کوم امکان یو خبره درته کومه د یار نه که د رنځ طبیب مې راغی زر به جوړ شمه بې طبیبه ښه جوړېږي خو یې نه که د عشق په عذاب کې شهید نه شمه حاضري به مې ورکې په مزار نه چې تر څو مې د یار مخ لیدلی نه وي تر هغې به شم د شورا قلن او که د عشقه چیرې چیرې څوک سړی وي او ګل رحمان به و د یار طلبګار نه سید ملک او بدر جمالي د سید محمد په خوله راشه راشه چې خبر دې کم په حال او پرستان کې پاچان مې شاپالو او یوه لور ورته راورکړله کجره خاطرو کی نو سیال
کې او چې نوې نوم د دې د سردلال زوره ګله د بادشاه وخپله خوره او دا د عیشه د بدري واورې کمال لنډه ده چې شه بدري د څلور کالو او زوره پیش کلو بادشاه ته داسې سوال استاجر تجربې په بدرې وکړې او حجب علم حاصل په سر شال ګل رحمانه دا بدرې چې شله پیغله او په سینه یې وخت تورو زلفو ټال ټال شرافت او غوږ دې کېږده درته وایم واقعیت زوره ګلې ویل بدرۍ ته زما لور او خبر نشي د دنیا په عیش عشرت زمونږ باغ د رنګارنګ پټي ګلونه او میوه دارې ونې ډېرې د زینت د بلبلو خاروګانو پکې شور دی او بیراګان پکې بدلېږي د شولت بدري ویل مورې ما لیدلې نه دي او خدای دپاره طبیبو د دا صحت بیا یې وویل چې د پلار اجازت واخله او داسې نه چې وایي په ما وایي ملامت بدري ځان کلو سنبال دلبار ته لاړه او د باچا یې خبر ډېر کو طبیعت بدري ویل پلاره د کومه اوسه په سیل زما زما سیل ته شلې وار او پلار یې ویلې بدري پوسل هورې او هسې نه چې راته جوړ کړي څه جنجال